د افغانستان کرکټ بورډ له مالي بحران سره مخ دی. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې به پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ سیالي په مارچ میاشت کې وه، ځکه خو یې پرله پسې 15 میاشتې هیڅ نړیواله سیالي تر اوسه ترسره نه کړه. کرونا وایروس د نړۍ په کچه ټولې ورزشي سیالۍ وځنډولې او زیاتې یې لغوه اعلان کړې. افغان کرکټ بورډ هم د دې ستر زیان ښکار شو او ګڼې سیالۍ یې لغوه او زیاتې یې بیا وځنډېدې. انډي مولز چې د تیر 2019 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکی وګمارل شو. داسې ښکاري چې کرکټ بورډ اراده لري چې انډي مولز له دندې ګوښه کړي. د مولز پرېښودل د افغان کرکټ بورډ مالي بحران یاد شوی دی. افغانستان کرکټ بورډ په ډسمبر میاشت کې د استرالیا خلاف ټیسټ سیالۍ لري او ملي لوبډله مجبوره ده چې خپل تمرینات ورته جاري وساتي. دغه راز استرالیا هم د افغان لوبډلې خلاف ټیسټ سیالۍ ته خپل چمتووالی ښودلی دی. دواړه لوبډلې د آی سی سی له لوري بشپړ غړیتوب لري. استرالیا پیاوړې لوبډله ده او په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي لري. دا به وروسته ثابته شي چې د دې ټیسټ سیالۍ بریا کومه لوبډله خپلوي. خو د کرکټ مبصرین دا سیالي د افغان لوبغاړو لپاره د ویاړ سیالي ګڼي. تر بلې ویډیو مو په لیدو بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست ستاسې بریا زموږ دعا.